ګودر زازی ګودر زازی د افغانستان یو له نامتو تکړه معیاري سندرغاړو څخه ده. ګودر زازی په هنري برخه کې دومره وخت نه تیریږي او ډیر ژر وځلیده. د کامیابۍ راز یې د شعر په انتخاب کې ده. د یادولو وړ ده چې زموږ ځوان تکړه جاوید امرخیل هم ورته خوبیانې لري چې تل یې ملي هیواد او هیوادوالو ته سندرې ویلې، نه لکه دا نور سندرغاړي چې وایي جینۍ سمه په تاسه یې او داسې ورته نور شعرونه چې زموږ او تاسو فرهنګ سره نه ښایي، بلکې د پښتو په ادبیاتو کې داسې شعرونه هېڅکله نشته، ځکه موږ ډېر لوړ او معیاري شاعران درلودل او لرو یې. نو د دې ټولو ترڅنګ ګودر زازي په دې وروستیو کې اشرف غني بابا ته یوه ښکلې سندرې وړاندې کړه چې د هیوادوالو ډېره خوښه شوه. ملګرو راځئ چې د څه شي مبارکي ګودر زازي ته ورکوه. راځئ چې راپور ووینو. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پښتو ژبې نوی سندرغاړی ګودر زازی هم واده وکړ او خپل ګڼ ژوند یې پیل کړ چې په ټولنیزه رسنیو کې ورته ډېرو خلکو مبارکي هم ورکړې ده. ګودر زازی یو له هغه پښتو سندرغاړو څخه دی چې ښې او معیاري سندرې وایي. که څه هم ډېر وخت په موسیقي کې نه کیږي، خو د ښو سندرو په ویلو سره یې ګڼ مینوال پیدا کړي دي. نوموړي په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي وه چې که هر څوک د خپل غوره ژوند لپاره منډې ترړې وهي، خو د هغه هدف د خپل قام او ولس خدمت کول دي. هغه وایي چې 10 سندرې ویلي دي، خو هره سندره د ولس لپاره یو پیغام لري. نوموړی وایي چې انسان او هیواد سره مینه ده، نو له همدې امله یې ټولې داسې سندرې ویلي چې هیوادوالو ته یې یو لوی پیغام ولري. نوموړي همدا راز زیاته کړې وه چې هنرمندانو باید په خپلو سندرو کې خلکو ته پیغام ورکړي. هغه وایي چې ټولې سندرې د ملي یووالي پیغام لري. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه سندرې ویلي دي، بلکې په دري کې هم سندرې ویلي دي او د مورې په نوم سندره یې ډېره مشهوره شوې وه. همدا راز نوموړي په وروستیو کې د ولسمشر غني په تړاو هم یوه سندره د وطن دې بې له تا نشي بابا ویلې ده چې خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یاد دې وي چې ګودر زازی د فریسکا ګودر نیازي سره واده کړی چې نن یې په خپله فیسبوک پاڼه کې هم د خپلې میرمنې نوم ور زیات کړی دی. د هغه په واده کې نامتو سندرغاړی جاوید امرخیل هم ګډون کړی و. یاد دې وي چې جاوید امرخیل د ګودر زازي ډېر نږدې ملګری ده. درنو لیدونکو مننه له تاسو څخه چې موږ سره وئ.